ښه اوس بل سافټویر چې بلټ ان یوټیلیټي د موږ سره په وینډوز 10 کې د هغه د ریلیبلیټي هسټري چې شي دا کوم چې موږ سره ایونټ ویور وکړه هغه ډېر ټیکنیکل خلکو لپاره دی چې لپاره معلومات پکې ډېر زیات ټیکنیکل وي دا ریلیبلیټي هسټري چې دا بیا دومره ټیکنیکل نه وي معلومات ډېر ساده پکې وي بل تاسو سره د دې خپل تاسو د کمپیوټر ریلیبلیټي ښایي ریلیبلیټي په کم وخت کې ستا دا کمپیوټر څومره سټیبل و څومره کم مشکلات پکې صحیح ده بیا 1 انډیکس چې دی که نه دا معنا چې دا کمپیوټر دی سټیبل ډېر کم سټیبل دی باثباته نه دی ډېر بې ثباته دی او 10 معنا موسټ سټیبل دی نو او دلته تاسو سره ښه دی دا شیان تاسو سره په ګرافیک ډیزاین کې ښکاري لږ ښکلا لري نو شخص پرې لکه ښه پوهېږي سر ته چې راشي چې ولیکي ریلیبلیټي هسټري تاسو سره به دلته ریپورټ جنریټ کوي دا ریلیبلیټي هسټري ده صحیح ده تاسو سره د معلومیږي دلته دا یو لاین چې کوم دی که نه دا کراس چې پې ښکاري پوهېږي کراس خو کریټیکل مشکل دی که نه دا آی منه دا انفارمیشن دی دومره غټ مشکل نه دی دا چې دا مشکلات چې پېښ شوي دي دا اپلیکیشن فیلیر دی او اپلیکیشن فیل شوی دی لاندې دا بل چې دا وینډوز فیلیر دا بل چې د مسلینیس فیلیر دا معنی مختلف مشکلات دلته وارننګ دلته انفارمیشن دی بیا دلته چې دی که نه ډیز دی دا یوه ورځ ده ښه تاریخ ته ګورې دا بله ورځ ده دا په ډې باندې هم تاته ښودل کېږي په ویک باندې ته وایي چې هفتهوار ما ته وښایه هفتهوار مشکلات درته ښایي ډیز معنی ورځنۍ مشکلات درته ښایي په د درې میاشتې په 21 تاریخ باندې ما سره یو اپلیکیشن فیلیر شوی دی کلیک پې وکړه تاته دلته ښایي ډیلیوري اپټیمایزیشن دا مشکل شوی دی که غواړئ د دې لږ ټیکنیکل معلومات ځان سره واخلي دې ځای کې ته وایي چې پرابلم ایونټ نیم څه شی دی ورژن یې څه شی دی دا ډېر معلومات لوکل آی ډي هر څیز دلته درکوي صحیح ده دغه معلومات هم راغستی شي دلته بیا ګوره په دغه وخت باندې ستا سټیبلیټي د کمپیوټر څو ده 5 څه شی ده 5 دلته هم 5 دلته هم 5 ده دې ځای کې ګوره دا کوم تاریخ دی څلورم تاریخ سټیبلیټي بیا رالوېدلې ده نو دې ځای کې تا سره بیا ده څه کوي دغه مشکلات پېښ شوي دي تاسو د ریلیبلیټي منیټر نه دغه ځای نه لیدلی شي دلته لږ په ګرافیک وي او لږ په ښه شکل وي دلته که ویو اکثره وخت ویو ټیکنیکل باندې کلیک وکړي که نه دلته تا ته ایرر کوډ درکوي څه درکوي ایرر کوډ درکوي نو هغه ایرر کوډ باندې تاسو بیا کولی شئ چې څه وکړئ سرچ وکړئ او مشکل ځان ته حل کوي